بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عابد خان او تاسو ګوره عرب پښتو نیوز. د اسرائیل بدمعشي شروع ده او په غزا باندې دوباره بمباری کړې ده او دې بمباری سره د شهدا تعداد 340 شو. د دې په بدله کې د فلسطین مجاهدین حماس په اسرائیل باندې د راکټو حمله کړې ده او دې راکټو حمله کې د اسرائیل د تیلو پایپلاین تباه شو او ولې دوه پوجان جهنم ته واستول. د سعودي عرب رویل کمیټي اعلان کړی دی چې دې ځل به په سعودي عرب کې پورا 10 روزې نیول کیږي او د اختر په نه ورځ به د زیارت په ورځ 13 تاریخ باندې وي. د سعودي عرب وزارت صحت ویل دي چې دې ځل به په اختر کې اسوپیس باندې به خاص خیال ساتل کیږي او په ډله کې به د 100 نه زیات کسان نه وي او ردی خلاف ورزي کوونکو والو باندې به غټ جرمانه لګي. د سعودي عرب وزارت صحت دا اعلان هم کړی دی چې کله تاسو د نوی دکان یا بیوټي پارلر ته ځئ نو دا نه پیل ځان لمخ کې بوکینګ وکړئ ځکه چې په دې دکانونو کې به د یو نه زیات کسانو ته اجازت نه وي او ردی خلاف ورزي کوونکو والا باندې به هم غټ جرمانه لګي. د سعودي عرب د تیلو کمپنی ارامکو د تیلو نوې نرخنامه جاری کړې ده چې په دې کې د شنه تیلو قیمت 2.08 دی او د سرو تیلو نرخ 2.23 دی. او دې سره خبرونه ختم شو. مال اجازت راکې د خپل ځان خیال ساتئ او زموږ د چینل هم خیال ساتئ. السلام علیکم.